د کونړ د مرکز اسداباد اړوند سیمه کې د یو کور د چت پریوتلو له امله د 3 ماشومانو په ګډون 4 تنه مړه سوي او 3 نور ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار د اسداباد په اندرسیر سیمه کې رامنځته سوې ده. د کونړ ولایتي چارواکي وایي د دغې پیښې ټپیان پر وخت روغتون ته لیږدولي دي. د نورستان د ټولګټو چارو رئیس محمد نبی عادل وایي چې له وړمې ورځې راهیسې د ورښتونو او واورو ښویېدو له امله د کونړ نورستان لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل سوې ده. نوموړی وایي هڅې یې پیل کړي چې دغه لاره ډېر ژر بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته سفر کړی. یاد وزارت زیاتوي د دې پلاوي موخه د ترکمن افغان سوداګریزو تواصل کنفرانس پرانیستل، افغاني تولیداتو ته د نندارتونونو جوړول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا لپاره د خصوصي سکتورونو او حکومتي چارواکو ترمنځ د دوه اړخیزو غونډو جوړول دي. د خوست امنیتي مسؤلینو ویلي چې پرون له غرمې وروسته د دې ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ په دنیو سیمه کې د باران ورښت له امله یو کور د چت لوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 2 مېرمنې مړې سوي او 3 ماشومان ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو غوراوي کمیټې پرون د ایرلند پر وړاندې د 3 نړیوالو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لپاره د افغان لوبډلې لومړی په ډاګه کړ. د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 9 نیټه د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل سي. په لوبغاړو کې حشمت الله شاهدي کپتان، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غضنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقي، نور احمد، نوید زدران، فرید ملک اخیستل سوي دي.